یو بزرگ فرمایي چې په کشته کې سورو ما ویدی کې دا کشته باندې گردش راغی د اوبو چپې رالی او دا کشته راګیره کړه وی چې راګیره کړه خلکو چغې کړې لکه سمندر دریاب دی او زم پریشانه شوم هم چغې جوړه کړه چې خدای دا به څه کېږي وی دغه وخت کې لږه بېهوشي غوندې راله او سترګې مې پټې شوې چې سترګې مې پټې شوې نبي علیه السلام مبارک مې په دا خوب کې ولید چې الله رسول غرقېږو کشته په جولان کې ده و یو درود راته وخو چې ده ووایه الله به خیر کړي هغه درود دا صلات تنجینا ورته دا خلک وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دې صلاة تنجینا وای یعنی هغه صلات چې دا لفظ تنجینا پکې وي وسترګې مې وغړول زر مې دا درود شریف وي چې درود شریف کې کیسته ټیک شو او غالي ته په خیر او په سلامتی را روسي.